حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے د فرمایي چې د شعبان د میاشتې په آخر تاریخونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته یو خطبه بیان کړ، تقریر وکړ، بیان وکړو. په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې ای خلکو، په تاسو باندې یو عظمت والا او برکت والا میاشت را روانه ده. د دې میاشتې مبارکې میاشتې یوه شپه یعنې شب قدر د زرو میاشتو د زرو میاشتو نه بهتره ده. دې حدیث روایت بیهقي په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دا اوږد حدیث دی، غواړم چې یوه حصې دله بیان کړم په مختلفو میسیجونو کې. نو نن میسج کې دا خبره موږ او تاسو زده کړه چې نبی علیه الصلاة والسلام د شعبان د میاشتې دا اوس چې کومه میاشت روانه ده د جمعې په ورځې 15 تاریخ و، نو به دغه د دې میاشتې په آخر ورځو کې نبی علیه السلام اصحاب کرامو ته وویل چې ای خلکو، ای مسلمانانو، په تاسو ډېره عظیمه میاشت را روانه ده، یعنې روژه ډېر د برکتونو والا میاشت ده او ډېره مبارکه میاشت ده. دې میاشت کې یوه شپه ده چې هغه د زرو میاشتو نه هغه بهتره ده په اعتبار د ثواب سره. نو محترم مسلمانانو ورونو، نو دې وجې نه د روژې میاشت چې را روانه ده، دې ته ملا وتړئ، ډېر ورته خوشحاله شئ، ځکه د برکتونو والا میاشت ده، عظمت والا میاشت ده. نبی علیه السلام دې وجې نه په شعبان میاشت په آخره کې اصحاب کرامو ته دغه خبره وکړه چې داسې برکتونو والا میاشت را روانه ده. لہذا موږ او تاسو ته پکار دي چې الله جل شانه هم دې میاشتې ته ورورسوي او په دې میاشت کې ملا وتړو او ډېر ثوابونه ځان دپاره حاصل کړو، ځکه دا د ثوابونو د چور میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، د ثوابونو میاشت ده. نو کوشش دا وکړئ چې په دې میاشت کې دومره اعمال، نیک اعمال وکړئ چې په الله جل شانه باندې ځان وبخئ او الله هم جنت ته بوځي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.